د امریکا CIA ادارې 01 02 03 او د خوست ولایت کې PF قطاع ملي امنیت ته سپارلې. کابل ته د امریکا د CIA د مشر پټ حقیقتونه رسوا شول. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. افغانستان ته د CIA مشر پټ سفر کړی او په دې هیواد کې له دولتي او استخباراتي چارواکو سره لید کاته کړي. اسوسییټډ پریس خبر ورکړی چې دوی ته د مهمو سرچینو ویلي چې ویلمز برنز کابل ته راغلی، خو په دې سفر کې ډیر څوک خبر شوي نه دي. داسې معلومات ورکول شوي چې برنز د CIA تر لاس لاندې شپږ قطعو څخه 2 ملي امنیت ته سپارلي دي. سرچینې ویلي برنز د خپل سفر په ترڅ کې چې رسنیز شوی نه دی، له افغان چارواکو سره لیدلي او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته یې ورسره پر حالاتو او وضعیت خبرې کړې دي. جزئیات وایي چې برنز سفر ځکه مهم و چې د امریکا د CIA تر واک لاندې شپږو قطعو له جملې څخه په افغانستان کې 2 لرې 2 یې افغان ملي امنیت ته سپارلي دي. تر اوسه پورې افغان دولت د ښاغلي برنز د سفر په هکله څه نه دی ویلي، خو تر ډیره بریده ښایي د دې مهم امریکایي سفر افغانستان ته اړین و، ځکه له پوځي حضور وروسته شونې ده چې امریکا خپل استخباراتي حضور زیات کړي. په ورته وخت کې د هیواد د ملي امنیت رئیس ضیا سراج وایي افغانستان د CIA سفر تایید کړی دی او د ترهګرۍ پر وړاندې د ګډې مبارزې خبر هم ورکړی. هغه د 01 02 03 او PF ځواکونو او قطعو په اړه وویل چې د افغان ملي امنیت تر قوماندې لاندې دي او خپل فعالیت به کوي. دا قطعې خورا مجهزې او د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې شتون لري، ځکه ځینې وخت په بیړنیو حالاتو کې په عملیاتو کې هم ګډون کوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لاسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.